فضلحق فاروقي مبارک شه چې 15 وکټې دې واغستې او مین اف د میچ ډېر دې په زړه ارمان وکړه نه او دغه میچ هم چې د یوګنډا نه وګټلو ټولو افغانانو ته دې مبارک وي ملي کرکټ ټیم ته دې مبارک وي خو فضلحق فاروقي یو خبره راته کوم چې مین اف د میچ دې واغستو ډالر ستا شو ته جب کې واچوه خو دا کپ چې دی دغه مین اف د میچ دا ټرافي به ما ته راکړي او زه به دا هلته هغې سره کښېنم وګوره 2023 کې هم چې د پاکستان نه نړیوال جام ګټلی په انډیا کې نو هغې سره به یې کښېنم او د افغانان به ورته ګوري او ډېر په خوشحالېږي بیا دې ټولو افغانانو ته مبارک وي چې الحمدلله د افغانستان ملي کرکټ ټیم د 2023 نړیوال جام اولنی میچ چې د یوګنډا سره و په زبردست د لوبې وکړه او په ډېر ښه نمرو باندې افغانستان ملي کرکټ ټیم دا میچ وګټلو د شلو ورځونو افغانان ورونو که کمزوری ټیم وي او که مضبوط ټیم وي خو اولنی میچ چې دی دا ګټل ډېر ضرور دي نو الحمدلله دې سره د مرام اوچتېږي او الحمدلله زموږ ملي کرکټ ټیم ډېر ښه وځلېدو او براین لاره چې د ویسټ انډیز یو ډېر مشهور بیټسمین تېر شوی دی هغه د ټورنمنټ د شروع کېدو نه مخکې دا ویلي چې افغانستان به سیمي فاینل ته وځي له 4 بهترین ټیمونو کې به راځي خو زه دا یم چې الله دې وکړي چې سیمي فاینل ته نه فاینل ته ووځي او د 2023 کال اتلولي او دا نړیوال جام افغانانو ته راوړي نو دا به یو ډېره خوشحالي وي ډېر ښه وځلېدو ابراهیم زدران ته مبارکي ویم ډېره ښه بیټینګ یې وکړو رحمان الله ګربز ډېره ښه لوبه وکړه او په دې فاروقي ډېره ښه لوبه وکړه الله دې وکړي چې همداسې تاسې وځلېږئ او زموږ په شونډو او زموږ په افغانانو دغه خوشحالي او دغه یووالی او اتفاق سره همیشه وي زنده باد افغانستان ملي کرکټ ټیم په دې هیله چې آینده کې تاسې هم داسې وځلېږئ او 2023 کال نړیوال جام افغانستان او کابل جان ته راوړئ نو هغه به بیا بل رقم اختر وي او بل رقم خوشحالي به وي په الله سپارم بیا دې ټولو افغانانو ته دغه میچ مبارک